یو بل سنت طریقه چې موږ تاسو پر جامعه کې هغه مرکه ده عدم التوفير الشعر الراس شعر الراس دغه توجه کوي د سر وخته نه پر خودل نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې دوام کو دغه ملګرو صرف حج عمره لبچ لاړ نبی به د سر خریو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان همیشه سر خري دا ګوره د خوارج علامه ده لیکن زموږ تاسو په جامعه کې نشته صرف یو حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې تاسو ګوره ډېر احتیاط کوئ په بار د غسل کې د اړ وخت لاندې جنابت دی علي شه فرمایي د دې وجه نظر خپل سره دښمنی کوم هغه ټول سر خریلو نو سنت طریقه هغه دا چې انسان وخت بریدي د نبی صلی الله علیه وسلم وخت تر وګونو پوري سټ پوري او وګو پوري همیشه وخت دغه د وګو پوري او داخل کله کله راغلي چې انسان حج لاړ شي یا عمره لاړ شي یې بالکل دغه ساتل نشي بده شي چې دغه کاروبار چې دوړي ګردونه نور داخله او کمول دا غیر مناسب عمل دی په نسبت سره دی چې انسان بریدي پر خودل چې هغه سنت طریقه ده په دې جامعه کې اوس پر خودل دا سړي لږه بل لکه معلومي کی لیکن دا سنت دی چې موږ تاسو په دې علاقه کې ورک دی ختم دی د ضرورت په وخت کې خریل او کمول به جواز لري بغیر د غینه سنت طریقه د محمد رسول الله دا چې هغه پر خودل او خاص کر د وګو پوری عائشہ رضی الله عنها فرمایي د منځ کې به د شلار ور کړی وته به دا ګمان کول لکه د سترو زرو ډکر چیل دی خودلی پر خولي په کار دی